الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې رسول الله عليه الصلاة والسلام ضعفاء و کمزوري مسلمانان راتله یو به هجرت کو را روان شو. ځکه عثمان ابن عفان تسلی ورکړی و چې الله بر مسلمانانو باندې امن راولي او د کفار له دعوت ورکړي او منځ کې د صلح خبره مو کړي. په دې ټول مسلمانانو کې اولنې مسلمان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بصیر په نامه باندې یو صحابي و غراغی. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مشرکانو کسان راولېګل او ویل یا محمد العهد بيننا وبينك، یا رسول الله زمونږ وسامه بین کې یو لو شوی او دغه په بندي به کوي، هغه دا چې ستا کسان به مونږ ته نه واپس کو او زمونږ کسان برا کوي. ابو بصیر راکا رسول الله ابو بصیر له ویل چې ورسره لاړ شاغه ویل ولی یا رسول الله دوه وجې ذکر کړی، یو وجدا چې مارو کفار سره لوس کړی دی او زه د لوس ډېر پابند یم. دویمه بشارت ورکړي زیره یا ابا بصیر اصبر واحتسب فإن الله سيجعل لك ولأصحابك فرجا ومخرجا، كما قال تصبر کوا رب العالمین بتعالى او استعملګرو له پراخي او امن راول او ان شاء الله دا ټول مجاهدین به سره خپل مابه کې راجمش. تیت پرک وس خور دي د شي وخت برشه چې دا کفار به مغلوب شي او اسره مسلمانانو حکومت برشه او عدالت برشه به ټول سره به یو او اگر که وس خورو خیر دی. ابو بصیر ډیر مونږ کې صحابي وزګه د محمد رسول الله ملګری ونه روان شو. ذوالحلیفه الاخره شکل ورسېده چې د مدینه میقات دی، تقریبا د مدینه او د مابین کې شپږ میله مسافه ده. د غرمې ډوړې لکینه یو کافر باندې دوه کافرانو کې تور راويست او ویل سم مزیدار تور مې اخر تاسو دی له وګورئ او په دې باندې ما ډیرو خلکو له ضرورونه ورکړي دي، مسلمانان مجاهدین مې پیوالي. د کافر شواړه ولا راوړه ولا وې کته ابو بصیر ورته وی چې ځوان منګم کتلې شو کنه ویواله چې کله هغه ته واخصو د موټي کې کوم مضبوطه ونی ولا شړق د کافر لته ورګي ایسه سره دي وړاندې وغورسو د چې وګورځو د بل پر شو تختیدو. د صحرا په طرف باندې منډه وانه خصه بلکې مسجد نبوي لړ روان شو په منډه راغی. حدیث کې رسول الله ملګرو سره ناسو چې کله په دې سړي باندې نظر ورغی وی ویلې ودا د سړي دی چې یې نیولې دی او څه چل شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله ابو بصیر هغه سړی او وجل عثمان وجل اراده وسلري. دی وخت کې ابو بصیر امراغه هغه چې کله راغی نبی کریم علیه السلام ویل چې وایره له امه د مور ورته بورش دا کړه د محبت ته دا خو سم د ور لړونه ده کده سره چرته بل کس پیدا شو کېده چې د ټول دنیا له ور واچي. ابو بصیر پوه شو چې رسول الله می دوباره به د خلکو له واپس کین لاړو د عیسی علاقه چې داسې په البحر خوا کې وزیده چې غرونه دي ولته ونی دي غارونه دي او طبعا چې کله په مجاهدونو باندې اواره تنگ شوغي به د چې له قرار اول ځان رسي چې الته غرونه او ونی غارونه د دشمنانو به پټ وشي التراړه. د ابو بصیر اصل کې د ایمان لکه تر پکار دی د ابو جندل د شنه کې چې لکه محمد رسول الله موږ رسول داس موږ امیر دی او موږ خلکو لور کوي د شامیر سکو بلکې بشاشت د ایمان د زړه ورنوته او چې د محمد موږ له ارسو علیه الصلاۃ والسلام موږ په سر باندې منو موږ په نه پویګو د موږ نبی دی پویګو د امیر دی او د نبی دی الله ورته وحی کوي. قوي ایمان لرو او د قوي ایمان باره کې موږ دا ویلو چې شل کارونه به انسان کوي د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوا، قرآن کریم کې سوچ کوا، دریم د الله په نمونه کې سوچ کوا، څلورم د محمد رسول الله تابعداري کوا، پنځم زمنګ د الله نه دعاګانې غواړو، شپږم د رب العالمین ذکر کوا، ووم کې څه اخلاق ځان لخپل کا، اتم د محمد رسول الله معجزات پیژنه او نه هم د رسول الله شخصیت پیژنه او لسم د اسلام د دین محاسن او خو بیان چې بری کې څه دي یو لسم د ار قسمه کفر او شرک نه جوړیو کا، دولسم رب العالمین له وخت ورکړه کده المفرد کې امام بخاری هغه روایت را نقل کړی دی او د لسم د علماو سره کې نه قوي امام مدته نصیب کیږي. سوال لسم علم د قران او سنت، ان لسم چې هر عمل کې د الله لپاره کوو، شوالسم د مؤمنانو سره مینه کوو، ولسم د ادب نه کار اخلا، اتلسم د اغشین لړیږي چې تا د الله نه لړی کوي، او نسم جهاد فی سبیل الله، او شلم عمل صالح.
دا شل کار چې کله انسانو کې د ایمان به قوي کیږي او د رسول الله ملګرو دا شل وړ کارونه کول ځکه الله قوي ایمان ورکړو د الله مینه ځان لره تو کړو د الله محبت بالکل دې له وردن نشو د الله مینه قران باندې راځي منځ باندې راځي د الله په ذکر باندې راځي د الله پر رضا باندې راځي د الله د نمونه سره ځان امختکول باندې راځي دا زړه د الله په وړاندې دی قیدونه تړلو باندې راځي د الله د اولیاء سره ناستا الله له وخت ورکول زمونږ د محمد رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانه او جوړه د ټول نعمتونو نسبت به سره رب العالمین لکه چې دا مال الله را کړی دي او قران کې به خپل نظر سره بند ساتي هغه کارونه کوي چې مخکې يحب ټکی اسمنګ الله ویلې امانت لحاظ او د وادي پابندي او دروغ نه ځان ساتل روان شو سره ال تلاړو د مکه مشرکان له معلوماتو شو چې رسول الله سره بیرته واپس کړي دي د جمع سره کوم لوس کړي پاغي پوره پابندي وکړه او په دې منځ کې چې نوې مسلمان بچر ته پیدا کېدونه د ابو بشیر خاله بتلو وجه دا قران کې الله دې له اشاره کړي الله نور السماوات چې کله د اسلام مرکز په وجه کې جوړ کړي شنو ارچنه معلومات کې چې لکه مدرسه جمعات معسكر پلاني ځای کې دي سړی چې ایمان راوړي د ابو بشیر خاله راځي چې ایمان راوړي د ابو بشیر خاله راځي خو مکمل یو جبهه جوړه شو د مکه مشرکانو په دې منځ کې ډېر مزیم کړي وي ځکه د رسول الله سره دزبندي و قافلې تلی او راتلې نو ډېر مالونه ځان سره راوړل نه دوی په هغه برید کوونه هغه په دوی باندې نو دی ابو بشیر سره خپل مرګرو پروګرام برابر کې وی ویلې چې لکه د کفارو له ضربه په کار ده ځکه دوی په موږ باندې برید او تیرې کړي د اکمالاتي کاروانونه باید ماچ دا سقوط سره مخامخ شي چې په کومه طریقه باندې یو څنګه ګيري باید ګيري کو د مکه مشرکان خپل مابین کې قواوی برابر کړي چې به خلکو باندې عملیات وکړي وی چې چک چور کې او ختمې کی ابو بشیر خپل ملګری راجمع کړو تشکیل ورکړي مجاهدین الله چې دشمن ډیر مصالح راغی ډیر خوای وسره دی اوس موږ سره دومره امکانات نشي چې و جنگيګو خارش شي دم تکتیک دی مجاهد بشر ضروري نه کوي چې لکه موږ 15 کسان یو دی خو بس قوره له میدان له ځان را غرزول نو دی وخت کې کمال دا دی چې انسان تیت پرک شورش دشمن هغه ډیر وخت تیر کې کاروان به ولې وګرځي درا وګرځي تاوان ورکې لیکن خلک پیدا نه کړه بیرته تراله تر دې پورې چې 300 مجاهدین برابر شونه بس یو قطاو جبهه شو به دغه مخه چانی ولا دا کاروان وای او هغه کاروان وای او هغه د مکه مشرکان رسول الله له خطر اولې کوي ویلې د الله رسول موږ په دې لوس کې بالکل دا سره وفا کوو چې دا ماتي خو لیکن د ابو بشیر ځان له وغاړه دا موږ جرنه وېسه د چې ضربه موږ لره کې چې موږ خوراک او اسکا کو د څومره اصلي هیڅ راځي دا په دې منځ کې موږ باندې خطر شنو اخر به کوڅ رسول الله یو خط ولې کو یا قاصد او ویل چې من محمد صلی الله علیه وسلم الى قائد المجاهدين ابي بشير وفلان وفلان دی وخت کې ابو بشیر رضی الله عنه وفات شوی دی خط ورغه ملګری ویلې مو چې موږ د ایمان په دینت باندې راوړو چې محمد رسول الله دی په کو دغه په خوا کې وګرځي خو په کده چې وشو چې موږ دغه ما بین کې جدای رااله موږ د غره لرالو ووم نه لیدو الله په دې گواه دی والله موږ له دې مینه اجر راکړي رسول الله ورته خط لګل وی راځي اېدل خبر په خوا کې دوی جمعه تم جوړ کړو ځکه صحابه ولدا معلومات نه و چې د خبر په خوا کې جمعه جوړول لا حرام ځکه دا شریف فیصله ده په اتفاق د سلور وړه مذاهب سره چې په کوم جمعات کې دنه قبرې دغه په دیشین کې مونږ پکې نه کېږي باطل او مکروه امام الحديث ناصر الدين الباني شیبا دی باره کې رساله لیکلې ده یو کتاب لیکلی ده تحذير الساجد مونږ کون کې اغل ډار ورکول چې مونږ دینه کوي په اق جمعات کې چې باغې کې داخل کې قبرې ځکه دا مونږ کېږي نه او احناف علماء دومره سخلار دي چې شرق طرف لا غرب طرف لا شمال طرف لا جنوب طرف لا قبر اموز نه کیږي پوی نو دې بره مسله خلق رااله ظاهري مسله دا شو چې د مؤمنانو له تاوان دي زوف دي ځکه څنګه کسان چې درځي هغه برا کوي او تاسو کسان چې راځي نه به درکو خو دې ډېر خیر دی وجه دارا ډېر لسکاله رسول الله په مکه کې دعوت کړي او شپږ کاله په مدینه کې تقریبا 9 نسکاله په دینونو نسکالو کې دونیم سره درې سره مسلمانان پیدا شوي دي کله چې د صلح وشو دیو بل سره ناس ولاړ وشو لزر الله د شمیر ورسول دا ولی د مکه مشرکانو د شو دعوت شروع کړو چې د محمد جادوګر دی او ساحر دی او خال مور زین حتی تر دې پورې چې دی په دې غوګونو کې خپل د شی او مالوچ کې خودو چې محمد صلی الله علیه وسلم خبره مونږ وانو لکه اکثر باطل فرسو کې دا عادت دی چې هغه د خپل ملګری او کشران د قران او سنت درسونه منګي چې لکه دې مولا خاله مورزه وجدا کرامت نه مني او دا چې امامانو لکنزلی کوي او دا چې صحابه لکنزل کوي او دا بيدین دی او دا پلان دی او دا دی او هغه تلوري پاتیش خو خیر سره دا و چې لکه دا خو انسان د سخري خو مینه زبې خاله ورشم
کې بن موسره کدا خبره د قران او سنت برابر نه به منل پکار دی که چیرته برابر نه بیرت کول پکار دی هغه شکر د قران او سنت عالم لرا شو دا درس او اعمال ګن نيسته متاثر شو د محمد رسول الله تقریبا لزر مسلمانان پیدا شو. دویم په دې منځ کې د رسول الله د دعوت مسلم دا چې خورش وا او دغه مقصد هم دا بنو خزاعه د رسول الله په جانب کې ودرېدل او غنور په بل جانب کې ودرېدل او دریمه چې د مدینه کې د يهودو سره او مکه کې د مکه مشرکان سره صرف جګړه کېده چې کله دا مسله په دې منځ کې رااله خیبر او بن غطفان سره جګړه شروع شو هغه بوال او ظاهري دا خبره موږ لګرانه تمامه ده چې مسلمانان زموږ خپل راځي موږ به نه درکو خو کس موږ ملګری درتل راکوي به وجه دا د دې په معنا کې خیر دی چې کله یو شړې د مسلمانانو نه مرتد شو د کافر په سب کې ودرېدنو اي مسلمانان په غیبه باندې به خپکیږي هغه زمونږ سره مرتد شړې دی هغه پويږي او خلک پويږي او اسباب سړی استعمالي خو کله کله بغیر د اسبابونو انکار کې دي چې لکه ابو بصیر یو یک تنها سړی او چې هغه لاړو معسكر ځان له جوړ کې یو ملګری راتلو به دا خبره تیر سیرت درس کې ویل شو چې بعض خلکو دې جن استدلال کړي دی یو غلط استدلال دی يهود نصارا او نور مشرکین چې مسلمانانو نه دی مجاهد او مسلمان باره کې طلب کوي چې لکه دا به موږ لرا کوي وی ور کړي په کار دا وجه دا چې رسول الله ابو جندل او ابو بصیر ور کړي موږ دا استدلال بالکل غلط دی. یو وجدا دا چې دې کې د رسول الله او د مکه مشرکانو مابین کې لیکل شي او ایستاو د يهود مابین کې دا لیکل شي دي نه. دویم د مکه مشرکان اگر که مشرکانو خو به خپل لوز باندې پابند و او دریم اساسي وجدا و رسول الله چې د دوړ مجاهدین واپس کړه د الله په امر واپس کړه په وحي باندې او مو تر وحي کیږي نه نشنه کیږي موږ به نه تسلیمو بس خبره الله لپاره کوو یا په دې وخت کې دشمن ماتيږي او یو مسلمانانو لزر برسي ظاهري به ضربې په مواقع نفس الامر کې بخيري. عمر صاحب څنګه پوښتنه کړې و یا رسول الله زمونږ مړی دا به جنت لږی کوي شي ویجیبا وې موږ په حق باندې کني ویو وې تا موږ سره دا خبره کړو چې موږ به عمره لزون ولې نزو وې دا ټول الله په امر باندې ان شاء الله موږ به ورزو زد الله رسول ما الله مې نه ځای کوي الله بس ما نصرت کوي نو دا قیاس موږ ځکه نشو کولای چې پیغمبر له الله وحی کړي و موږ تاسو له وحی ماهي نکیږي پر رسول الله باندې دا خبره بند شوې ده عليه الصلاه والسلام. بل رب العالمین د ایتونو نازل کوي ویل چې روان کال به ان شاء الله تاسو عمره مو کوي د مسلمانانو لري توصیف وکي چې دا برکو کوونکی سجده کوونکی د دې په مخونه کې به اثرات ګوري د ایمان د تورات مثال ذکر کې او د قشان د انجیل ذکر کې او به ویل چې ګوره اول کې 2.5 زره یا 3 زره مسلمانان و به لزر شول او چې کله فتح د مکه وشو تقریبا 1,00,000 زره مجاهدین د محمد رسول الله په جبهه کې راغلل بهترین جماعت او ټولګي چې عرفات کې راځم کړو ډېر روغ تقریر او خطبه ورته وکړه. صحابه فرمای وزرفت منها العيون دا سترګونه وخت روان شوي زړونه ویریدل د ارچا بسړه کې دا خبره پرې ودا چې دا محمد رسول الله اخرت تقریر دي چې به موږ سره کېږي نو رسول الله دا ویلی مو کې دې شر روان کال به موږ سره مابین کې ملاقات ونشي. دریمه به کدا وشوا چې په دې منځ کې وجه غړو شو د بنو فزاراونه یو سړی و عبدالرحمن په نامه نو ډېر مزیدار خدا سړی ډېر خطرناک و د رسول الله په سوکانو باندې عملیات وکړه چې باغی کې د رسول الله یو غلام مربح په نامه یو بل خادم او سلمہ ابن عکوع مو نو دوی شکل عملیات وکړه دا خادم ورته وښلو او د وکان روان کړه. سلمہ ابن عکوع په خپل فرمای ډیر مزیدار صحابي ری تقریبا د اس او د وخنم د مخ کېتلو حتی غش مرمۍ کړه 10 بری ور باندې وکړو دا مرده کې به داغه بشنو ورسېدل دا به داغه مخ کېتلو د شي ناشنا صحابي او د غره په یو جانب کې به یو خو په دې سکندونو ملټونو کې به بل تر باندې راو وختو او د سیرت کتابونه لیکي وی د لاسونه دومره شړل ول سلمہ ابن عکوع ته به دا ګمان کوله کده وخ لیچې دوخ لاس دسی مضبوط لاسونه دا خپل فرمای وې زمو سره به دې جګړه کوم وې په دې وخت کې ما د خپل اصل فلحل ور کړو او د غره له ختم سر د درې چغې موږ چې یا صباحه اې د مدینی والا ګوره دشمن عملیات کړی لري او نور پسې پیدل مې واښول تر دې پورې چې د وخان می ته واقع سودا اعلانونه وکړي چې اليوم وانا زشما ابن الاقع د اقع بچي مونن در زلانو د بخیلانو ورس معلومیږي میدان کې تاسو به بیلو کزا وې د وخان می چې ته واقع سو به مې په شمنډه والا پیدل تر دې پورې چې ډیر شادرونه ته ولې د ایسره غیر پاسه می تیږي کې خو دي او مقصد به دې کې دا خبره وشه رسول الله راشه واغله د اطلاع وشي معلومات ورته وشي چې دا در ورکړي دني ولې وېد شو درکې نه واته زور د غر پر سر باندې وختم او د پاسه مې د کمرو د تیو گزارونه په شروع کړ خو داخله مې دغه ځنه واپس کړ بل طرف باندې لاړ وې د غر په یو جانب کې دوی کینه سو خوراک له زور د بدی جانب کې کینه سم څلور کسان اسما په راجیک شو ما ورته ویلې زړه
ګوره د شي انسان هم چې چاله قصو کوم هغه زمانه بچکیږي نه خو کې سړی ماره قصو کې چې بچکیږم رو پیراغه در رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدل مقداد صاحب دی او ابو قتاده و غیره اخرم دی وې د عبدالرحمن چې په اخرم باندې گزارو کې هغه شهید کې خو لیکن ابو قتاده چې په هغه گزارو کې هغه وجلو سامونه ته پاتې کړ د پاسه په صدر واچو او نور بس روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د غزا کې په خپل راغلی عبد الله ابن مکتوم هغه په خپل ځمانه مقرر کړ مقداد صاحب له جنډه پلاس کې ورغلی شو ورځه ملګرو شکل دا صدر د ابو قتاده ولید نو ویل چې ان لله و انا الیه راجعون لکه چې ابو قتاده شهید شو وی په دې وخت کې پیغمبر علی السلام ورته ویل چې هغه شهید شوی نه دی دا دغه صدر د وسمه نه نیولې دي خو چې موږ لاړو وې چې قرط علاقه له دوه بول راتاو شو دشمنان موږ فرق کړه رسول الله لمه چې اې د الله نبی ته یو سل کسا مجاهدین مال راکا د هر عمر غره لاس تړل استغفار الله عالم دلته ته پیش کومه رسول الله موږ ویل چې بس موږ خپل سامان ته واخه صدا جهاد ته قیامت پورې روان دي او هغه اوس باندې غطفان کې روان دي په معجزه باندې دا معلومه کړه وې دا اخرمه دفن مو کې را روان شو په دې وخت کې زاد رسول الله بس ناسم او وی ویل چې موږ په پیدلو کې سلمہ ابن عقوه او په شاسوارانو کې چې ابو قتاده مقداد دي او مال دوه برخه غنیمت راکې اې دین ورسته نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت بدل کې په بل طریقه باندې خطونه شروع کړو او د دعوت مختلفې طریقې دي کله هغه د خط په ذریعہ باندې کیږي او کله د کیسټ په ذریعہ باندې کیږي د رسول الله په عادت مبارک داو یو ملګری بوله کو د قران درس په یوځای کې شروع کې بس دا به دعوت کله په یو طریقه او کله په بل باندې او تقریبا نجاشی بادشاہ له اول خط ولې کو دیغین ورسه به هغه نائب له ولې غلو او به مقوقس بادشاہ له ولې کو جریج ابن متان امیدو کسرا له به ولې غلو قیصر له به ولې غلو منذر ابن سوال به ولې غلو حوزه له به ولې غلو غسانی له به ولې غلو عمان بادشاہ له ولې غلو او رسول الله ډېر حکیم انسانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام جامع الفاظ کې خودل په دې خط کې الفاظ ډېر واړو خو لیکن معنا ډېر اوچته او هر چاله داغه مطابق خط لګلو و خیر انسان د علماء له عالم خود خط لګلو نه مخکې د عملګری راجم کړه ویل کزه تاسو سره یو مشوره کومه خو ګوره د شکارونه کې لکه څنګه چې بنی اسرائیل د عیسی علیه السلام سره وکړه په یو مسله کې راجم کړه غو به اختلاف جوړ کې زه به تاسو سره مشوره کوم خو ګوره اختلاف منه کوي صحابه ورته ویلي لبیک یا رسول الله بالراس والعين فداك ابي وامي زمون مور بلاد سنه قرباني زمون سر د سنه قرباني تم له امر کوم باغ منو و دعوت کو بدی طریقه چې دا مسله به یو بدی کیفیت باندې خبره برابر شي صحابه ورته ویلي د الله نبی دا بادشاہ ډیر مغرور خلک هغه د هر چا خط نه ګورته او ټاپه او مہر جوړ کا چې کله دا په خط باندې ورګولې شي او غیر معلومات وشي چې دا ډیر عظیم او قیمتي شی دی نو بعد دغه نه مسله دعوت هم قبول کې خط باندې مګوري رسول الله ډیر کړه مہر جوړ کې پاګه باندې ولګل احادیث کې راځي محمد رسول الله غوتمي وا خط به شوري کو د پاسه پر باندې ټاپو ولا لیکن رسول الله دومره ادب کې پکار دا چې اول لیکلې و محمد او به لیکلې و رسول او به لیکلې و الله چې محمد الله رسول عليه السلام خدا ادب د وجنه اول د الله نوم لیکلو او به د رسول نوم لیکلو دغه نور سره محمد نوم لیکلو ادب رسول الله بد الله ډېر سخت ادب کو زمونږ د الله سره د ادب جون پکار دی منهاج المسلم کې او د قشه منهاج القاصدین کې لیکلي دي د الله سره ځان لا ادب او د رسول الله سره ځان لا ادب او د جماعت سره ځان لا ادب صحابه سره ځان لا ادب قران سره ځان لا ادب د منځ سره ځان لا ادب د روزه سره ځان لا ادب د ملګرو سره ځان لا ادب اسلام ټول په ادب باندې بنا دی ادب څه معنی جمع الخصال الحمیده خستا خصال او خوونه راجمع کول او ابن کثیر دا ویلو چې د انسان په عمل کې کله ادب وینو دا به قبليږي ځکه د عمل د قبلې دا ولنه شرط من توحید ویلو احسان ویلو احتساب ویلو للهیت ویلو د رسول الله تابعداري د مخلوق حق ادا کول د قران او سنت نه رنګ اخصل د ادب نه کار اخصل د الله سره مینا د حرام نه ځان ساتل د ګنا نه ځان ساتل د الله تعظیم وقار په ځړ کې لرل او عمل به کوي په دینت باندې چې په ورځ قیامت باندې الله مالې دې بدلا او اجر راکړي حتی تر دې وې چې کله به ضرورت پوره کول راتلو رسول الله به دا غوتمه وي 100 بار به کې خودلا چې کله به او 10 وګړي غینه به ورسه به واچولا دا مسله معلومه شو یو سړی به تور مثال دا سره قران دی بل شي دینی کتاب دی او هغه به در خلل ور داخليږي نو په کار دا چې دا بار کې دی لیکن کچرته احتمال دغلا یا د بل مسلونو به ضرورت په بنیاد باندې میرا سره ځان سره دنه کولې شي وېدا به ور باندې لیکل خطیب شیخ بن سراج المنیر کې لیکلي دي رحمه الله وې د موسی علیه السلام ملګری
وې د ساحران چې کله د موسی مقابله لري واته چې د موسی عليه السلام دا شکل وکړو نو ویل چې دا خو جادوګر نه دی وې ځوانه اول ته دا رسې مشه ورسې کومنګ ورسو ادب وکي رسول موسی عليه السلام ورته ویل چې اول تاسو ورځوي وې چې کله دا ورځول نو استغه به درهم برهم شولې او د موسی عليه السلام معجزه الله ثابت کړه شربینی صاحب لیکي د یو ادب د وجنه الله د ساحرانو له ایمان ور نصیب کې ایمان شیخ الاسلام ابن قیم لیکي کپکور کې کوټه کې به ادب وکړه نو برنډې له بوزي کال تر به ادب وکړه سهل له بوزي او کال تر به ادب وکړه کې د اسلام د کلام موزي به ادب معنی ارڅ خرابي امام سرخسی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک او قوي عالم دی اغه نه چا پوښتنه وکړه چې صایب دا دومره اوچت عالم ته ولي دا دومره قوي حافظه لري وېما یو سپینه ورقه نه دراخستي مګر د غیره پر امه او داس کړي دي دومره اوچت او سړی چې د ابلیس علیه لعنت نه بچ کیږي د غیره پر ډیر علاجونه دي خو یو طریقه دا چې هغه او داس کوله ځکه دا ادب دی مشکات کې حدیث چې مؤمن انسان د حفاظت کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام خطونه شروع کړ اولنې خط شروع کې نجاشی پاشاله او هغه ولې غلو عمرو ابن امیہ الزمری اقوی صحابي چې خبيب شه رسول الله لګلو خبيب رضی الله عنه چې کړه د کجوره باندې د خلکو ورجی کې نيزه ورته ټومبل و د پاسه پکې راڅملو تقریبا سلوي خرج د باندې کجوره کې جوړاندو رسول الله ملګرو ویلي ودا به څوک اخلاص کینو عمرو ابن امیہ الزمری ورته ویل یا رسول الله زبر اخلاص کړ ډیر په غزا رسول الله دی بل چې تشکیل ورکړي چې هغه مو وجنا به دوی د قشم مطلب کې و چې دشمنان په پوه شو خو تکتیدل ماکام شکل بهرال نو خبيب رضی الله عنه به راکته کې د مکه مشرکان مشره اوچت شو خمنډه د منډه د مکه مشرکانو حتی خبيب وګرځو وېزمه کې به تیر کې هغه بلیع الارض لازمه کې تیر شوی صحابي نجاشی بادشاہ درې کرتے رسول الله خط لګلې یو کړ چې کله جعفر شه بلال ودار زمانه تر زمن دي دوی باندې ډیر امن وکيو دا ايو د عمرو ابن امیہ الزمری په واسطه خپل نوم اسحمو لیکي ورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسحمه النجاشي عظيم الحبشه دلیل په دې چې د خط په اول کې بسړې پوره بسم الله لیکي وسو شپګه باندې کې ځکه دي دا مقصد شي علی مدد بدعت دا ناروا ده خپل نوم ولیکي دا سړی نوم ولیکو دا بلک سره توصیف وکي عظیم الحبشه کله چې دا مسله کړه نبی ورته ویلي چې اسلم تسلم اسلام راوړه بچ بپاتش او دای مرته ویلي اشهد ان لا اله الا الله زګوي کوم چې حقدار د بندګي نشته مگر سوا د الله نو د زد الله رسول يم او ګوي کوم بده خبره باندې چې عیسی د الله بندري او ګوي کوم بده خبره باندې چې مریم د الله وینځره او دا ډیره پاکه خزره ما ستاډیره خیر خوې کړي ته زما خیر خوې قبول کا اسلام راوړه او ته بچ پاتې شې به ولي کل چې والسلام علی من اتبع الهدى ځکه سلام د مسلمان انسان باندې چول کېږي په بل چاله په يهودي ناروا دي په بدعتي ناروا دي د ګورې کبيري والا باندې ناروا دي پر دې زنانه باندې ناروا شي فتنه پیدا کیږي او خاص کر چې انسان بولو براس کې نشي ونجاشي بچا په منبر ناسو دا خد رسول الله چې کړه وکړه ورکته شو احتراما کله کې پسترګ باندې کې خو د استرګ نه وخ روان شو ویلي چې ما ایمان راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په لاس جعفر ختم به راولې ګوګل خط او رسول الله سلام راولې ګو په هم کار باندې ودا وفات شو پیغمبر علیه السلام د ملګرو ویلي و ما تر رجل صالح یونیک انسان مرشوي دي رضی جنازه په او دې بریدلو چې سپینې جامې اغوستي په خوب کې کنایات کې خاتمه نه و چې الله رب عزت به جنت ته داخل کړي وي او دا معلومه شو چې غیبانه جنازه کله کله جایز ده همیشه نه چې خلکو په هغه سړي باندې جنازه کړي او نیکانو خلکو نه به دوباره پکار نه ده و الا کین کشف جنازه او قسم منعت بری اصحابن میدو دویم خط ورکه حاتب ابن ابي بلتعه چې دا هغه بدري صحابي دی سوره ممتحنه د مبارک نازل شوی لري یو قوي صحابي دی مقوقس بادشاہ خپل نوم یې د چو جریج ابن متا د مصر بادشاہ رسول الله ورته ویل چې بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى مقوقس عزيم اهل القبد اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اثم اهل القبد او السلام على من اتبع الهدى او كما قال اسلام راوړه بچ په پاتې شي او کچیرته اعراض وکړي د قبطانو دي مسترونو څومره ګناهونه شي دا ګور ټول پتا باندې دراله ک اسلام دراوړ زموږ سلام در باندې او کرا دنو در باندې سلام نشته وې دې شور د کله ولي کلو نو حاتم ابن ابي بلتع په خپل یو دعوت ورکړي د مقوقس بادشاہ ورته ویل چې وخت کېدا ستانه مخکې بلې کرسي باندې ډېر قوي سره ناسو دنیا بلې حسب باندې شاه فرعون خپل نوم مصعب ابن ولید سلوریم سو وکاله دا غشوندو او دا فرعون پر سلوریم سو وکاله کې چرته نه جوړ شوی هم نو
او د څه دعوی وکړه چې انا ربکم الاعلى تاسو چې تر به او دایمه واقع اې د عقیده بارک علماء دوه قول ذکر کړی دي څوک دا دهریو او دویم قول دا چې دا مشرک د قران نه معلومیږي چې دا مشرک دی او ورته ویلي چې اول په دې قوم باندې الله دا عذاب نازل کړي هغه برباد کړي دغه نور څه به دا برباد کړي رب العالمین چې کله قوم له غوسه شي ناکاره والین په مقرر کړي خراب خلق بنی اسرائیل ورز موسی علیہ السلام له ویل یا موسی من څنګه معلوم کو چې الله بس موږ نه خو کې کبه خپا اگر رب العالمین له ویلي الله رب العزت عالمي ذکر کړي ودا وکاسو باشان چیرته نیکان خلک زه خوشاله يم که بدن خلک زه خپایم دویم کاسو مالداران تاسو به غریبانو باندې خرچي کې زه خوشاله يم او کني زه خپا دریم د ضرورت وخت کې چیرته باران کې زه خوشاله يم و الا کنه کې به زه خپایم وسار سره په دې باندې ځان ګوري خپل بادشاہان ګوري خپل مالداران ګوري د باران ضرورت ګوري او به د دویش لکه فوج اتل لکه فوج سره برباد دي ظالم بادشاہ ذل اوتاد په خلکو باندې میخونه لګول رب العالمین دغه په مقابل کې قوي پیغمبر راولېګلو موسی علیه السلام والده مبارکه یو حدیث میدا تقریبا قران کریم کې اوس رشپک د شکرت الله دا نوم ذکر کړی دی شجره د نسب دارا موسی ابن عمران ابن قاهس ابن اسحر ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام سلوی کړه کوم ځای سره وجنګیدل دواړه اخر عیسی هغه مغلوب شو اگر رب العالمین به برباد کې ته ګوره داغه نه عبرت والا د شنه چې تخلکو عبرت جوړ شي مقوقس بادشاہ ورته ویلي وې موږ د خپل دین د ارچا لپاره نه پریدو تر څو پورې چې غوړه دین یې موږ پیدا نکو نو حاتم ابن ابي بلتع ورته ویلي وې زه تاسو دانوي مچ د دین نه پریدا زه تعالی دعوت درکوم په طرف د قران لکه څنګه چې تاسو دعوت ورکوي انجیل او تورات ته او به تقشن د موسی علیه السلام په واسطه باندې د عیسی ته هیڅ ویلي د عیسی په واسطه باندې د محمد رسول الله ته هیڅ ویلي که تاسو یقیني عیسی باندې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري به معنی یاتي من بعد اسمه رسول زمانه پیغمبر راشنوم به احمدی ودا خبره چې کله ورته وکړه هغه ورته خطر ولېګو رسول الله علیه وی ویل چې تا خبره ما معلومه کړي ته چرته جادوګرم نه ساحرم نه منتریم نه خوش خبرم نه کوي خو ته بس ما را هدیه قبول کړي ایوه ورته یو جوړ جامه را ولېګلا یو ورته اسره ولېګ ابن قیم لیکلی چې هغه دلدل نه میدو دوی ورته وینځ را ولېګلې یو ماریا او بل نسرین نبی کریم علیه السلام را واخصه حسن بن ثابت لا ورکړه او ماریا ایمان راوړ رسول الله سره نکاح وکړه چې یقین الله ابراهیم پیدا کړي د رسول الله بچي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي صحابه ولا څومره ناشنا پیغمبر وېزر د چې تاسو په مصر ګوره فتح کړي او چې کله فتح کړه د پلاني کری سره ډېر احتیاط کوي د خپل ولی له حاجه کو دومره لري وجدار چې دار ماریا علاقه ده او د قشان د هاجری د اسماعیل علیه السلام مور او غسمه وسوس نکړي او صلی رحمه کې ډېری فائدې دي رسول الله فرمایي ودا تاسو قائموي ولو بالسلام که اچ نه که صرف سلام پر خپل باندې واچو او که چیرته قائمای نو پر صورت باندې بتیریږي الله به رزق پر اخوال راولي د تحقیق ویل شو چې د انسان پر رزق به کړه پر اخوال راځي امام بخاری سے امام احمد سے امام ابو داود حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي صلی رحمی کوي ترغیب او ترهیب کې راځي د ډوړې نه مخکې ورسره لاس منځي سنت طریقې مګنه خو ادب وګڼه او خاص کر تقوا د ګنا نه ځان ساتل د الله ذکر کول دا ټول غمونه لري کول او د قشن د یو غم جوړول چې الله به څنګه راځي د الله په بندگانو باندې خرچا سر منځنو څخه پر خودل جهاد کول رسول الله فرمایي کمالدار کېږي نو غواړي چې جهاد وکړي کته سو غواړي چې مالدار شونه بس جهاد وکړي که صحتمن شونه به سفر وکړي سوره واقع ویل وعده کول یو حلال تجارت ځان له پیدا کول وې دې ورته ویلي نو کله چې داراله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا قبول کړه خو لیکن هغه سړي صرف هم دې حدیث باندې ځان خلاص دلته به دا مسله ده چې د کافر انسان نه حدیث قبول دا جایز کنه روا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام احادیث شکل انسان مطالعه کې تقریبا اتلس احادیث په دې مباب کې راغلي دي نو دوه قسمه کافر دي یو حربي کافر چې د مسلمانانو سره په جګړه کې اخته ایدو حدیث قبول دا حرام قران کې الله دا رد کړی دي سليمان عليه السلام د بلقیس حدیث رد کړه اما که شرط غیر حربي وي او هغه تعالی حدیث ولېګنو به قبل واله کول شي دعوت درکې تور د دعوت کې صورت ورلېګي صدر کوي رسول الله چې دا حدیث قبل کړی دا غیر حربي ده نو نتیجه دارو وتله چې د حربي کافر چې مسلمانانو سره په جګړه کې اخري دغه هدايا او تحقیق قبلول دا حرام قران کې الله پیرت کړی دی او کوم چې غیر حربي لکه د جلال آباد سکه هندو یا بل څوک شو او هغه تعالی به تور مثال څه حدیث وړاندې کړنو هغه ته قبلول شي دریم خطا عبد الله ابن حذافه الصحابي له ورکه ولاله کسرا بادشاہ لويس او دا هغه سړیو چې د هرقل بادشاہ سره ملاقات شوه دی د عمر رضی الله عنه په وخت کې
هغه نه ویلو تقریبا ډیر ملګری دله ویلې پر رسول الله باندې کفر وکړه خوشي بری کم ودا ته سوې یو کوټه کې واچو دا واخر ان شاء الله په خپل ځای کې به راځي زنانه اوسره واچو دا الله له سجده به په شیخ راوړ یو خو دی خو ځینې ورته ویشته لیکن دا به هم دغه نه یریدو اخر ورته غړیونه دا کړیان سر کړه یو دوه ملګری ورو رسول وې دې شکل ورانه کولو د سترګونه وښ کړه نو بادشاہ ورته ویل چې ولې دې وشړل وې شړا مال په دې رااله چې زموږ دې مخکې ملګری مقابله وجه ته الله له مخکې جو کزه کما ورغور جو شکل خو مخکې الله له ورغه یا کاش زما عبد الله دا یو نفس نه وي تاسو د الله په دین باندې شهید کول او بهشوندې کړي شهید کول او بهشوندې کړي بادشاہ پوه شو چې لکه دا سړی اوړینا وېزه به تا خوش کوم دې شرط باندې جسمه تندې بخولای وېزه به کولم په دې شرط جسمه اشترا ملګری به پرې دی هغه سید وی چې کله د تندې ورته نږدې کې لاړې په ورته کړه خو دا ګمان راغی جسمه تندې خپل کې خو چې کله روته عبد الله ابن حذافه سخت وژړل ډیر انتیزت عمر ابن الخطاب له خلک رااله عبد الله ابن حذافه جاړي وی ولی وګه پورز قیامت رب العالمین زمانه پښتنه وګي شي عبد الله تاسو مر دشمن پوړانه ولې دا کم طریق اختیار کړه سره دې نشدامي شخصي ځان د پاره نه دا کړی او دین د اسلام دی وخت مجاهد دا جواز امر کړی چې کلمه کفر ویل چې رب دې مطمئن بالایمان خو صحابه و دا مې دې ملګرو اشراو د پاره دا کار کړی دی عمر رضی الله ملګرو ویل کټول معسكر مجاهدین راجمع شي اول د عبد الله ابن حذافه تندې بس خپل کوم به تاسو خپل کې چې دا ځلونه دا ګلوس دا مسله ختم شي جناب نبی کریم علیه السلام ورته دا خط بويشي خو الته د بحرین والی اول ورش دا پاریسین چې دی رومین و دا ایران ولا خلک دا ډېر متکبر دي دا بس سره خط نه ګوري خو اول به هغه بحرین والی په واسطه باندې مسله برابر کړي چې هغه منذر ابن سوان نومېدو په خط کې ورته لیکلو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم الفارس اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اثم اهل فارس والسلام على من اتبع الهدى دوسره آیاتونه لګو چې تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم وګدا ځکه دا موجود ته اسم نه ده مخکې مقوقس بچا لیکلو عبد الله بن حذافه فرمایي زورن بحرین بچا ولیلا منذر ابن سوال دغه نور څه بدل عالم وی اخو هغه په خپل زما راخد چا په واسطه باندې ولې ګوي زور ولې ګرم خو بچا اول جریان کې واچ عبد الله بن حذافه چې کله د دروازې لورغه اېده جامع د سلک زره اخیرنه مېرنه وی او په وندونه پکې و نو د کسرا بچا پرويز نو مې ویل کدا سړی مره پر خط راواله اېده و د اثر غټ د بدن وړو کېری دا څنګه ما سره په خوا کې کینې دومره مغرور سړی و دربارین شروع وته ویل کدا خط راکا وی ولی وی پرويز به دنه نغواړي هغه وی مال محمد صلی الله علیه وسلم ویری دي چې بادشاہ له خپل ورکا کما پر دی بادشاہ له ورکوم کې قسم په الله چې زمانه نشه خسته دا تاسو وای دومره پابان خلق صحابه الله او الله رسول دومره تابع خو کاش مکش تروشه بدی کې ورته بادشاہ ویلی پرويش را خوشی کوي وی چې کله ور خوشی کړه ولته دنه ورلو در خپل وزیران کې نه ولي وسم په طرف باندې کې نسم وی دوی چې په عربي نه پوي د زیدي په سمای باندې پوي د یو عربي وروغه ترجمان د هجري علاقه اغلی ولد خط ولا وجه خط ولا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسرى عظيم فارس وی چې کله دې جره ورشدونو خط ونه کته دومره قما کړو یو د په دې خط باندې خيزو کې چری کړه او وی ویلي عبد حقير من رعيتي دا محمد یو سپک سړی د زما د رعیتنا او د دونو زما دونو مخکې لیکل کېږي دا دومره معتبر سړی دی چې وځدونو د اسما په دنو باندې مخکې شو در به مال د خطابونه وکړي چې دا وکاو دا متصل د یمن بادشاہ والی لا بازان لا خطر ولګو خطي شریکی عبد الله بن حذافه فرمایي وزم خفش هو تمزم وې د جزيره العرب اخره شکل ور داخل شم اېدو قصه په ځمانه کې نه سن ورته ویلې ک تاسو خدا سره راول شي په دې خط کې چی لیکلی و څه مسله وا قمقل بادشاہونو الک اول بری کتلې وي او رسول الله لړاغه ورته ویل چې رسول الله خط چری کې هغه ورته بدوایو کړ چې الله ټوټه کله څنګه چې زما خط ټوټه کې پنځل اسکاله کې د حکومت وړاندې شو مقوقس بادشاہ هغه رسول الله د خط له حاصل کو یو ډبی کې وساتو وینځل ورکه چې دا وساته او د قشانه د هرقل بادشاہ الله دغه د حکومت لم لګ دراسواله ورکه وې دی بازان لا چې د یمن والیو د حکمران خطر اولېګو چې په دې عربو کې خور پړک سړی پیدا شوی نو محمد د لاس سره اسما اخوال راواله دومره مغرور بازان بادشاہ چې کله خطر اوره شو دغه بشي دوه پولیس راولېګل چې رسول الله راولې پولیس کله مکی لړاله نو طائف لړاله طائف کې خلکو نه پښتنه کوي چې بریځ کې د محمد کم ځای کې دی یو ولی وېدس مونږ بادشاہ را خطر لګلې دی او زه به سره لګلې مودا اوس مونږ ځان سره بوزو
چې تجارت سره مخامخ شو هغه نو ډیر زرخه ادرس ورکې ودا په یسرب کې وشيږي او د نوم دی او فلان دی او فلان او په منډه منډه باندې مکی ولاړه ورته ویل چې ابشروا خوشاله شي د محمد دی له تقصر ټکر راغی وښ کې خیر دا ختمي کی لکه څنګه چې په دې زمانہ کې د يهودیت او نصرانیت د نقشه د خلکو په دې دماغو کې ځای لري دوی دا وایي چې ارڅ به ختم شي خدا شرط ختمي کی او د پلانونو سره ټکر راغی دا به ماتيږي او دا به کیږي او هغه پولیس شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ګيري والي وکتی پر قدرت او بریتان ویل کدا ولې ودا قشن زمنګ د رب منګ له امر کړي رسول الله فرمایي مخ ته واړو وې زمنګ رب منګ له امر د شکل چې ګيري وګدي کې بریتان کم کړي وې څنګه راغلي وې بادشاہ ته وخته پرويش وې سبب ګورو راشي سبا ترالو نړۍ عظمت د غور د ذکر کې شاګړ ډیر غوسه کیدون کې سړې دی ډیر قهرجن دی او د شیل سړې دی او دا دی او دا لکه اوس خلک وایي چې د يهود نصارا د خطرناک خلک دی او د شی ګوري او د شی سړې وجني او په دې کیفیت باندې سړې زندان کې شو دا مسله او هغه مسله رسول الله ورته ویلو اسما الله دی مقصد هم سړي وېزو بادشاہ الله وېستاسو آشنا چې هغه دغه خپل بچي مردار کی د کسرا بادشاہ مردار شو دی پولیس رسول الله علیه و سلم بارک اسمه عقیده و شداله ونه ده نه منله خو سم معلومه کړی چې یقیني قمقلو لیونه ده هغه مړ کېدل لکه اوس بعض خلک دا وایي يهود نو سره ماتېدل دا خلک او دا ذلیل کېدل او په دې باندې انقلابات راتلل د دنیا په ټوټه ټوټه شو خدای طاقتونه شرط ماتي وځي تاسو پښتنه وکړي بازام بچره شکل رااله ویل شي پروګرام دی هغه چې انتظار وکړو کې یقیني مړی او وجلې شي وي نو به دا محمد په حق نبی د ایمان پیروړو کې قوای په ورلې سره سره جنگ کو نتیجه وې د شو اجمالی مخکې سره درس کې دا ویل شي وا د دې پرويز یو بچو شروع په نامه د پرويز کسرا بادشاہ چې په خپل قوم باندې عملیات وکړ مشران یې وښلو دغه د زنانو عزت واخیستو نو دی بچی شروع خلکو ویل چې دا څنګه پلار دی دا خو د خپل مشران وښلو دغه زنانه به عزت کې دوه وجل پکار دی چاړې په سره واخسه ایستغي وښلو هغه پویدو چې دا بچی ما وجني مخکې داغه د وښل نه یو دوی جوړ کړ زهر نډکا او پاغي ولیکل الدواء النافع للجماع دا د شي دوی د چې دا جماع کې ډیره پیدا منه ده په یوځای کې خو د خپل حکیم خانه کې کشمره بچی راشي او زی وښلم پرې چې دا به مرشي وی چې هغه کله وښلو شپږ میاشتې په دې منځ کې تیر شوي وې د یو خطر ولګو بازان بادشاہ له هغه اسما پلار چې د کم نبی لپاره تر پولیس ته لګیلی و هغه باندې اوس عملیات ونه کی بادشاہ ظاهري دنیوي لحاظ باندې لګو کېری په دې مناسبت باندې چې ارزه کې ځله جګړه جوړولم پکار نه دلته جبهه او الته جبهه اوس داخلي په خپل حکومت کې دا ګډوډي را لدا که د عربو سره ونکول به بچ چل کی کینده په دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شکل ته دا دوی وخړله او په سر راوړل وی هغه مرش ایستا دا غوی لورو اې دې پرويز او دې شروع خور هغه بادشاہي باندې مقرره شو رسول الله ملګری ویلي وی چرته مون کامیاب نشه هغه قوم چې زنانه پاغه باندې مشرکی هغه سره په دفتر کې او د قشن هغه ور باندې وزیر اعظم یا مشرف جنت له قوم الله داخل لیکي د عمر بن خطاب په وخت کې به رب العالمین اسره خلق رنگ بنګ کړ پاریسونی ولې شو هغه زنانه به حسین شه په نکاح باندې واخسته وکړه چې یمن بازان له خطر راغی چې شروع داسې کار وکي نو هغه ورشي د محمد خو یقین د الله نبی دې ایسه ایمان پر راوړو ټول یمن والا ایمان راوړو د رسول الله دې عمل الله فتح زکه ویلي چې د خیبر پورې او د شام پورې او د یمن پورې دې خلکو ایمان راوړو دا مسله چې کله وشوه څلورم خطه ولېګو د هرقل بادشاہ له دهیه الکلبی د هرقل خلک ایتالیا دا د شي زیړپوش خلک دی رنگیش پیغمبر علیه الصلاه والسلام دهیه الکلبی ورته ولېګو چې هغه ویل شو یوسف حاصل امه د دې امت یوسف ډیر حسین سره و جبرئیل علیه السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دهیه الکلبی په شکل باندې براغه د ورته څنګه ورولېګو ک بدرنګ انسان موږ ورولې غاسنه چې ټوکه ټقاله وربورې ونه کی ډیر یو مزیدار سره او خط ورته لشي لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل الى قیصر عظیم روما او د ورته چې السلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم پتا باندې بګونه د رومین وی او السلام علی من اتبع الهدى وکړه چې دا خطر اولېګو نو په دې وخت کې د پارسیانو رومین خپل مابین کې جګړه و د دې وجنه د مکی مشرکان د رسول الله ملګرو ویلی و وی الته چې د رومین مغلوب شو پارسیان په غالب دي موږ به ان شاء الله به تاسو غالبی ابو بکر صاحب سره شرط مورګو تقریبا تر لس کالو پوري نتیجه دا شو چې الته الله رومین غالب کړه او دلته کې په بدر کې زموږ مجاهدین الله غالب کړه دوه خوشاله الله ورکړي مؤمنان الله نو دې پارسیانو رومین سره جوړ وکړه صلیب هم تیرا وړو صلیب دا معنا نه سوارا دا وای چې عیسی موږ وجل دي داغه په وجل کې الله موږ ټول معاف کړي دومره خمق عقیده چې عیسی تاسو وجل تاسو لایق د عذاب کې تاسو لایق د معاف کېدو یې
وسم دا و چې دا صلیب دی پلان دی لکه د اسلام او د صلیب جګړه نو پارسانو د خپل شینم بیرته دی رومانو لور کړو صلیب یې ورکه نو دې هرقل بادشاہ ویلې وې دوه نظرونه وکړه یو نظر دا و چې د حمص تر شام پورې په بیت المقدس پورې بس پیدل سم او صلیب چې په کوم ځای کې ودی پارسانو زمنګ نه خښو مکه ځای کې به زلګاوما ډیر وګد استقبال ورته وشو داخله ور روان و رسول الله د تحت الکلبیل ویلو وې د بصره بادشاہ د بصره والی سره باول کینی دغه نه بور سره بادشاہ خو د خط وروړي وجدار وې ځکه دا مغرور دی کې د شتل نمبر درنه کی وې دا لور دغه خواله داغه د چورته پیش کړي هرقل بادشاہ وړاندې کې غټي روکیارو ظاهري ځکه عالم مو د علم نجوم ماهر مو او قومي مشر مو ملک وی ویل چې لکه دا خط موږ محمد را لګل د عربو دي چې د عربو څوک شته او کنيشته وی ګوري ضرور پیدا کړي چې داغه باره کې پښتنه وکړو وی حتی چې د شام علاقه د ټوله مشي ګډ په ګډ باندې وکړه ابو سفیان فرمایي چې د صلح الحدیبیه کې د رسول الله سره څو په صلح کې واقع و چا سره شوی و وی موږ تجارت په نیت باندې لاړو خو حتی غزه کې موږ پیدا کړو چې کوم فلسطین کې علاقه ده وی موږ راوس وی چې راوسو وی ویل چې لکه دا سره پیښ نه موږ وی چې آو وی څنګه کې موږ ته موږ د نسب نه دی بل روایت کې دا راغلی چې ما تر زوی دی خو ابو سفیان فرمایي وی ارمان کله دروغ باندې اسما شهرت نه کړي ما په رسول الله بارک ډیر دروغ ویلې وي خو یو خبره کړې دا کوم روسه به حدیث بخاری کې معلومیږي وی طریقې دا جوړ کړه هرقل بادشاہ زمخ کې کېناولم زما د عملګری ورسره کېناول د دې وجنه چې نقل مال رانه لکه زما شاله تاسو اوس کېنی ورسره ما نه سره مخه مفتنه کې نو زبر تاسو نه اوس نقل زکم چې کوم څنګه دا سر د شو خوځوم یې څنګه او دی هرقل اغویل ویلو وی کچیر د درشته ویل تاسو مال د شي اشاره کوي او دروغ ویل به د شي اشاره کوي نو بعد دغه نه لس پختنی ورنه وکړي حدیث بخاری کې هغه راځي ان شاء الله کراله ور چا چې پورز باندې شرط ژوندیو هغه لس پختنی علي ترتیبي به کړی دي کمی کمی دي او به دغه حکمتونه د هرقل بادشاہ په خپل بیان کړه هغه کم دي او جواب د تحت القلبی د خط څنګه وشو په کم کیفیت باندې وشو دا به ان شاء الله در روان چا چې پورز باندې به تفصیلی بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین